خانو په دې لیب کې به وس منګه کریټ کو په دې فایروال کې پای دی موږ دا فایروال کنفیګر کو او په دې کې موږ درې زونونه راغوخه په دې کې یو انساید زونی یو په آوټساید زونی او بل په ډي ام زی او بیا موږ دا اپلیکیشن سیکیورټي پالیسی ان چې کوم دا به فالو کوو په دې کې تقریبا چې سیکیورټي پالیسی چې دا هغه کې به رولز موږ راغو دا هغه نیټ چې کوم دی نیټورک ایډریس ټرانسلیشن دا هغه پالیسی چې کوم دا هغه کې موږ ګوتې وولو ګوتې هغه رولز مطلب پالیسیانی به کې راغو بیا موږ کمیټ کو به اپلای کو به او ټیسټ کو د رولز او پالیسیان چې کوم دی او بیا موږ ټیسټ کو چې یار څنګه کار کوي او غنه کوي اسی ټول غفو او غدا سمجھے کولا نو هغه شانتي موږ لا په کلاینټ کې یو wait a minute let me move this computer okay should be it's okay already no موږ به دسی کار کوو چې دا موږ دلته راځي خو کوو اوس د ټول نمخ کې بیا موږ لاړ شو دی اگین کرومیوم براوزر چې کوم دی دا موږ براوز کوو کله موږ دا براوز کوو موږ په دې کې اگین ولیکو چې https 192 اقا زړه IP address دی چې موږ په دې باندې no 254 alright بیا هغه شندې موږ لاړ شو ایډوانس ته او ان سیپ ته بلار شو او لاګین به وکړو دوباره دی ته نو اگین که تاسو ما ویلو مې دا یوزر نیم به دا سره نه ورکوي بالو آلټو د شي نه دا خاصه خیر د لیبر لپاره ته نه لیبر لپاره ایسی پر نه کوي چې منګې سره مونږ یوزر نیم او پاسورډ دا شي نه ورکو خو د ریل پروډکشن انوایرنمنت لپاره سیکیورټي بیسټ پریکټس نو یو never have to have a username as an admin پوښوي یوزر نیم چې دی هغه به admin نه استعمالوي ځکه چې بیا سیکیورټي پریکټس چې تاسو کوم کوی هغه مونږ شو موږ بلار شو ډیوایس ته اگین وختي موږ نور لیبونه چې موږ کړی دی هغه زموږ سره هغه زوړ پالو آلټو دی صحیح ده ډیوایس ته موږ رالو موږ بیا نیم چې کوم دی ګوره ډیوایس سره رالی بیا سیټ اپ رالی سیټ اپ کلیک کوو دا نه اوري او په دې کې دا درېمې نمبر چې کوم دی پوه شئ لوډ نیم کنفیګریشن سنیپ شاټ چې کوم دی دا موږ په دې کې موږ نیم ولیکو چې PAN سپیس CF space 3 دا EXML دلته به کې الریډي شته دا کنفیګر دی نو موږ به کار وکړو چې موږ دا اوکې کو دا اگین موږ لوز دا ټاسک مینیجر خبره بیا رااله پوه شوې نو د ټاسک مینیجر خبره بیا رااله نو موږ بیا لاړ شو ټاسک مینیجر ته تاسو به وګورئ چې په ټاسک مینیجر کې لوډ شو کنه دی نو کمپلیټډ پوه شوې دې ټایم موږ د ټایم چې دی نو هلته اوس تاسو لاندې دې ټایم ته ګورئ دا ټایم ته ګورئ نو شو ځینې موږ به دا اوس کلوز کوو اوس په ګوره د ټاسک مینیجر ته به ذکر راځي که نه تاسو چې کله یو شی کنفیګر کړئ یا ایډ کړئ نو هغه به دلته ښیي چې شته او که نشته که هغه نه و پکې نو هسې که تاسو بیا کمیټ ووایئ که نه اپلایز بیا کار نه کوي صحیح ده نو هغه د هغې لپاره دا ضروري ده چې تاسو وګورئ عمر له دا چې کوئ ټاسک مینیجر اوس به موږ د دې نه بعد چې کله دا اوس کمپلیټ شو د هغې نه بعد به موږ بیا موږ به زون رغوو او د هغه زون چې دي هغه بیا موږ انټرفیس ته به مطلب دا دی چې کنیکټ کوو صحیح ده زونز به کې اوس رخ ودنه ګوره په انوایرمنټ کې زموږ سره عموما آوټساید زونې انساید زونې په ارګنایزیشن کې بیا زموږ سره DMZ که تاسو لال کړئ دا درې زونونه یې زموږ سره دا ډېر زیات critical zone په دې باندې ځان پوهه کول غواړي ځکه چې is a security professional or is a technology professional or is a developer or anyone is a technology professional make it this way technology چې دا غټ یو ورلډ نو هغه بخي دا هغې تاسو دا پکاري چې یاره دا درې زونونه چې کوم دي دا تاسو پېژنئ انساید آوټساید او DMZ که خیال کړه وخت دا موږ کریټ کړو موږ رالو دې ته اوس دلته خیال وکړئ له پاسه زون دی یعنې زون چې کوم دی زون ته اوس موږ رالو نو موږ به زون به اوس موږ ایډ کوو زون موږ ایډ کوو موږ رالو زون ته زون موږ ایډ کوو چې شو یاره alrighty موږ به اوس دلته نیم کنوینشن موږ به دلته دا آوټساید
ولیکو اوټساید موږ کریټ کو پوه شوې او ټایپ چې دی نو موږ به ټایپ 3 ته لاړ شو ټایپ 3 موږ وکنه او پکې تاسو پکې لیکلی شو موسټلی دا پکې صحیح ده نو ټایپ 3 موږ دا کو دا اوس موږ اوکې کو کله چې موږ هم دا اوکې کو نو بیا به موږ لاړ شو دوباره او موږ به اوس تاسو ما ویلو موږ څومره زونونه راغو موږ انساید به هم اوس راغو صحیح ده بیا به د دې نه بعد موږ راغو انساید د دې نه بعد موږ راغو ډي ام زی او دا چې دی دی به موږ لیر 3 ته راغو نیټورک لیر چې کوم دی صحیح ده بیا به اوس موږ دوباره وکړو او ډي ام زی لیر 3 باندې بیا دوباره ډي ام زی راغو صحیح ده 3 لیر موږ ډي ام زی کریکټ اوکې او دا به موږ وکړو لیر 3 دا به هم اوکې کو اوکې بھائی جان منګه اوس کریټ کړ درې زونونه چې ته انټرفیس دا به راشي پوه شوې دا به منګه دا به دا کوم ټریفیک چې دی دا به دا ټول په دغه زونونو کې د اوس کې اوس منګه دلته راشو دی نیټورکینګ دا موږ زونه سب برابر شو انورټ نیټورک موږ رالو موږ انټرفیس لاړ شو انټرفیس چې اوس موږ رالو نو موږ سره دی نه چې شو یاره زموږ سره انټرنیټ 1 دی صحیح شو انټرنیټ 1 چې کوم دی دی اوس صحیح شو اوس دی برابر دا انټرنیټ 1 چې کوم دی موږ زونه دا اوس موږ دی آوټ سایډ ته کو صحیح ده هغه موږ اوس کریټ کړو کنه نو چې دی موږ آوټ سایډ ته کو نو دی به موږ اوکې کو اوس دا انټرنیټ 2 چې کوم دی دی بیا موږ ان سایډ ته کو صحیح ده او زموږ سره سو یاره داسې موږ د یو میسیج راکوي چې یاره تاسو دا انټرنل زون چې کوم دی دا انسایډ کنه تاسو دا کیدای شي چې پوټینشلی ایکسپوز کړي ایڈمنسټریټیو انټرفیس چې کوم دی هغه کیدای شي نور بهر خلکو ته ایکسپوز شي نه دا تاسو غواړئ موږ وایو چې یاس خو په پروډکشن کې بي کیرفل مای فرینډ پوه شوې هغې باندې به باقاعده نیټورک انجینرانو سره ډېر زیات ګپ شپ ولګوي چې بای دا شی چې کوم چې دا به څنګه یې ځکه چې هغه خپله ایکسپرټیز پکاري پوه شوې ګوره انټرنیټ چې دی دا به مخه دا چینج کېږي او زموږ سره ورځ ورځ چې دی نو دومره چینجز راځي چې موږ ته بیا انیسټلی پته دومره نه لګي خو دا لیبونه میبونه چې دا ډول بیخي 100% بیخي د پروډکشن انوایرمنټ په شانتي دي خو کله چې بیا هم په ریل لایف کې کار کوئ نو ریل لایف کې بیا تاسو ته ریل پالیسیان چې اپډیټډ پالیسیان دي دا هغه سره چې کوئ چې یاره اوس چینجز مینجز به کې راغلي دي کنه دي موږ اوس راشو پالیسیانو ته اوس په پالیسی دلته موږ چینج کوو په دې کې پالیسی به موږ اوس راغو سي دا موږ به سیکیورټي پالیسی راغو نو موږ به پالیسی درالو موږ په پالیسی کې به اوس موږ دنده سیکیورټي ته لاړ شو خاص جز موږ سیکیورټي بایجان ترالو نو موږ دلته اوس وینو اوري زموږ سره ویره مې نه خدمت الارم پته نه کوم ځای مو الارم پکې سٹارټ شو خاص سیکیورټي پالیسی یعنی اوس موږ کریټ کوو نو موږ دې بایجان ترالو نو موږ ولته اوس وو اډ اگین اډ شي دا آلته الویز دلته یعنی اوس موږ اډ وو نو اوس په اډ کې دنه موږ اوس دا نیم چې کوم دی نیمینګ کنونشن موږ ولته لیکو چې الاو inside right inside out oh my lord okay wait a minute tamanga ai ku da ushia da bam capital ha zaka che dalta da keyboard god damn it you know that not working very well suppose no the school ha no che was da no دا چې و جنرال اوس موږ لاړ شو دی سورس ته او سورس کې موږ سره دلته نه دی کریټ شي دا خیال وکړئ دلته ګورئ دا یو قسم هغه وارنینګ خو هغه سوی واچ اور یا لکه دلته چې چل دی اوري دا دې ته سو یا دې د سکویګل لاین
سکویګل لاین وته انډر کنسترکشن یا څه شي چې هغه ته دا سکویګل لاین نه دا لاین چې بګی تاسو جوړ دا راشي دا بخیل درشي خو ورسته بیا کې سره ګورو پوه شوي نو اوس به موږ لاړ شو ډیسټینیشن ته ریکارډ خو بند دی کنه او کنه یاره موږ اوس یریږو چې ریکارډینګ بند شوی نیسي موږ ځان کړو بیا شی د سره نه کېږي اورې بیا نه کېږي دا اوس دا ډیسټینیشن چې کوم دی دا موږ څه کوو آوټ سایډ به کوو ښه دا اوس موږ آوټ سایډ ته کوو او ډیسټینیشن آوټ سایډ ته اوس زموږ سره اپلیکیشن چې کوم دی بایجان اپلیکیشن موږ رالو نو اپلیکیشن چې دی دا موږ څه وکړو اني چې کوم دی دا به موږ په دغه ځای باندې پریدو دا به موږ وره چې دا موږ پریدو ښه چې دا اني چې دی انیبل پوه شوې اوس ګوره په ریل ورلډ کې ریل لایف کې ریل ارګنایزیشن کې فایروال چې کله هم چا کنفیګوریشن کړی نو هغه دلته دې سیټ به ډېر زیات خیال کوي اپلیکیشن پوه شو کله چې تاسو اني هم چیک مارک کړو دی مطلب دا چې اني اپلیکیشن چې فایروال چې دی نو هغه به ورته اکسس کولی شي د راتلی به شي بهر نه د دننه بهر د بهر نه آوټ سایډ پوه شوې اټ ډزنټ میټر خو تاسو به ګورئ یاره فالو الټو فایروال چې دی ډېر زیات پریسایز دی پوه شوې هغه ټریفک چې دی هغه ګوري چې کوي خو که تاسو ورته اني لیکنه نو هغه بیا تاسو ټریفک چې کوم دی هغه بیا تاسو الاو کوي نو جست بی کیرفل ها نو اوس په دې کې د مارګره چې زموږ سره اوس راغی دا سروس یو ار ال کیټګوري زموږ سره اپلیکیشن بای ډیفالت دی پوه شوې نو زموږ سیکر بای ډیفالت دا چې دی دا موږ په دې ځای باندې سي پرېږدو خانو دا ډېر زیات لازمي دی دلته ګوره بیا خیال کړی موږ بیا هم هغه اني دی خوا دې سیټ ته شته پوه شوې نو دې مطلب دا دی ګوره چې اوس فار ایگزامپل چې کوم هم یو ار ال سرور چې کوم دی دا به اکسس ورکوي بل یو خبره بله ده تاسو یو ویب سایټ ته ځئ هغه د سټینډرډ پورټ دی پوه شوې هغه د ټریفک چې راځي د پورټ 80 نه نو هغه به الاو کي او فایروال چې دی هغه به الاو کي که اوس یو نان سټینډرډ پورټ دی 5000 او یا 6000 سمثینګ نان سټینډرډ چې هغه سټینډرډ نشته د ویب لپاره او هغه اکسس کوي نو هغه بیا اټومیټیکلی چې دی نو هغه ټریفک چې دی هغه به بلاک کېږي په دې باندې نو موږ بدل ته ګوره سروس او یو ار ال کیټګوري چې دې د موږ هم ډېر خیال کوو اوس ګوره تاسو دلته ایډ کولی هم شئ تاسو کېدای شي نور په دې کې بلاک کولی هم شئ یو ار ال او د هغې لپاره بیا خیر نور هم پروسیجرز او چې دی هغه فالو کول غواړي خیر نور دومره ډیپ و د نور فور د سیک اف دس لیب موږ به لږ آسان کوو منګه وای چې لاګ چې دی هغه د سیشن اند چې دی هغه منګه ځان سره کیدو پوه شوي where is it دا چې دی به منګه راوړو او دا منګه پروفایل برابر کړو دلته صحیح ده اوس منګه پروفایل برابر او نو پروفایل کې چې دی اولنې دا انټي وایرس چې دی منګه بای ډیفالت کو صحیح ده دا بل به هم منګه ډیفالت کو پوه شوي او بل به زموږ سره کوم یو دی انټي سپایور به هم ډیفالت کو زموږ سره بیا دلته راځي یو ار ال فلټر چې دی هغه به هم بای ډیفالت کو صحیح ده زموږ سره بیا اخرنۍ چې کوم دی وایلډ فایر خیال وکړه وخت موږ بل لیپ موږ کړو دا هم موږ بای ډیفالت کو د چې موږ کاله هم دا بای ډیفالت کو زموږ سره دا ټول پروفایل چې کوم دی کریټ شو دا موږ وسو اوکې او مای ګاډ alrighty so موږ اوکې دلته وسو په دې پالو الټو کې دا بای ډیفالت چې دی کنه دا لګوټي ګوره هغه ال د دی پری ډیفاین رولز او هغه سره شته پوه شي فایروال او د سی زبردست راخ کړه کله چې تاسو بای ډیفالت وایي نو هغه به باقاعده اوس تاسو فار ایگزامپل facebook.com یا د strader.com یا څه د ځای هغه به خد دی و به ګوري چک پي کی چې یاره دی دنه د الاو کو او کو الاو نکو نو دغه شانتي بای ډیفالت چې دی نو بای ډیفالت موستلی it's a good option او خو کله چې تاسو بیا خپل ارګنایزیشن کې کار کوئ په هاسپټل کې بانک کې کنه کېدای شي تاسو بیا رولز ریګولیشن چې هغه لګوټي هم بیا بدلی نو هغه ته خیال کوئ پوه شئ نل زموږ سره هغه ګور الاو انساید اوټ پوه شئ زموږ سره دلته اوس موږ کړی دی نه د پاسو وره زول موږ راوځي اوس موږ لاړ شو اوس په موږ سکیورټي پالیسی د یوسیج لاړ شو موږ په دا اولنۍ چې کوم دی اوس په دې موږ او دلته موږ راشو یوسیج ته پوه شئ یوسیج ته به اوس موږ راشو خو دلته اوس په کې هر موږ څه ویزټ کړي یا څه نه دي نو دلته مطلب دی چې زیرو دی پوه شئ او دا
اپلیکیشن څه نشته نو اوس موږ به دلته په دې کې تقریبا چې موږ ته څه آپشن نه راځي پوه شوې یوسیج دی نو هغه دا یو قسم مانیټر کوي تاسو د یوسیج ته راشئ تاسو وګورئ یاره چې کم رول چې دی هغه اپلای شوی دی کم اپلیکیشن د کم اپلیکیشن چې دی هغه الاو کړی دی کم ډینای کړی دی ټول په دې دلته پراته وي اوس موږ ته څه نشته ځکه چې موږ څه نه دي کړي نو زموږ لپاره دا یو تش غوندې کې ډیشبورډ دی دا ډېر یو ښکلی غوندې کې سیسټم هم تاسو کله داسې اپلیکیشن چې تاسو یاره غواړئ نو چې دا تاسو یوز کړئ نو هغه مطلب دا دی چې تاسو ته به د هغې پته ولګي موسټلی مطلب دا دی چې اوس زموږ سره دا لب بیخي تش دی نو پته نه لګي نو موږ اوکې وو اوس واپس دلته راشو موږ چې کله راوړو نو موږ دا دریم نمبر چې کوم دی دا موږ رایټ کوو اوس موږ د دریم نمبر چې دی دا موږ دلته اوور رایټ کوو اوور رایټ هغې ته ویلی کېږي چې یو شی تاسو هغې له پاسه پالیسیانې مالیسیانې څه پې لیکئ هغه چینج کوئ پوه شوې اوور رایټ چې دی نو هغه ښه شی دومره نه وي هغې ته به ګورئ آلویز خیال کوئ صحیح نه نو اوس زموږ سره دلته راغی نو اخره کې بیا ته موږ ووایو چې ګورئ لاګ دس ان لاګ سیشن ان پوه شوې موږ اوکې کوو زموږ سره اوکې شو اوس به موږ هېڅ کار کوو چې موږ اوس NAT Policy چې کومه ده نیټورک ایډرس ټرانسلیشن د هغې پالیسي به اوس موږ برابرو نو چې موږ دلته واپس دې پالیسي باندې بیا کلیک کوو او لاړ شو دې ډایرکټ دې نیټ ته نه اوس موږ نیټ ته رالو اوس به موږ بیا ایډ وو دلته پوه شوې اوس موږ ایډ کوو چې کله موږ دا ایډ کوو نو دلته به موږ ولیکو انساید نیټ پوه شوې نو انساید نیټ وو سایډ ته موږ هم رالو دلته چې آوټ سایډ ته موږ هم دلته رالو دلته اوس کوم ځای دی اوس موږ د اوریجنل پیکټ ته لاړ شو اوریجنل پیکټ کې چې دی نو موږ به دلته آوټ سایډ سلیکټ کړو پوه شوې آوټ سایډ چې موږ سلیکټ کړو نو دی دلته موږ انسایډ شو ده زموږ سره انسایډ دغلته شو آوټ سایډ شو بیا موږ هېڅ کار وکړو د هغې نه بعد موږ راشو د ټرانزلیشن راوړي دا ټرانزلیشن ټایپ چې کوم دی دا نن دی نو دا موږ راوړو او د آی پی او پورټ ته به واچوو ډاینامیک ټرانسلیشن چې ډاینامیک ته شو نو انټرنل چې بیا کوم دی نو دا موږ کوو انټرفیس ته وکړو چې کله موږ انټرفیس ته کوو تا نو بیا موږ هغه اولنی انټرنیټ ستاسو یاد شي په اوله کې موږ کړی وو هغه شو او موږ دلته آی پی ایډرس چې کوم دی ایون که تاسو باندې نه پوهېږئ تاسو دا لیب فالو کوئ چې څه کومه پوه شوې دا تاسو یو آیډیا ستاسو تقریبا کریټ کوي ستاسو په ذهن کې چې یاره فالو الټو چې دی هغه څه شی دی په هغې کې دننه څه نمونه کار کېږي بلکې تاسو بیا سبا ورځې چېرته انټرویو څه له ځئ پوه شوې نو هغه به تاسو سره بیا ډېره هیلپ کوي تاسو فایروال خبرې وکړئ تاسو به دماغ کې نه شي او فایروال به دا شی تاسو ډاونلوډ کولی هم شئ فري ورژن چې کوم دی په خپل کمپیوټر کې هغې کې هم تاسو ښه باقاعده اوس لیب چې دی لیب خزان رغولی شئ ورچوال مشین د دې لپاره هغه بل کلاس چې کوم دی ورچوالایزیشن هغه وګورئ په هغې کې ښه باقاعده مونږ ما ویلي څنګه ورچوال لیب چې دی هغه رغېږي صحیح نه نو هغه خامخا وګورئ نو اوس مونږ دومره چینجز وکړو دا اوس مونږ اپلای کول پکار دی چې مونږ یې اپلای کړو چې مونږ کله دلته راشو دا به مونږ کمیټ وو پوه شوې کله چې هم دا وشو اوس به دا کمیټ شي او اوس به مونږ تقریبا چې بیا لاړ شو موږ به بیا ویب سایټ ته راشو ځکه چې موږ فیسبوک موږ اینی لیکلی نو فیسبوک چې دی هغه به موږ کولی شي فیسبوک پاسې وګورو چې فیسبوک کار کوي او که نه کوي کله چې هغه هم کولاو شو نو مطلب دا دی چې فیسبوک کار شروع کو مطلب زموږ هغه پالیسي رول چې کوم دی هغه کار وکړو اوکې چې دا زموږ سره اوس شو دا کمپلیټ شو دلته اوس به موږ نیو ټیب ته راشو نیو ټیب ته موږ رالو موږ به اوس دلته ووایو چې یاره HTTPS نو دا به موږ ته www.facebook.com Here you go دا یعنې اوس زموږ سره دلته لیب چې دی نو هغه مطلب دا دی لیب نه فیسبوک زموږ سره کولاو شو موږ سره فیسبوک چې اوس کوم یو دی نو که خیال یې وکړی موږ دا ټول که دغه اینی او بینی چې موږ ورکړو دا هغې ته لاس وشو که دا په تاسو مطلب دا دی چې هغه یې نه کو دا
وته کدا سو پدې کې دغه شانې به تاسو په دې کمپنۍ کې د فایروال باندې تاسو رولز راغوئ په هغې کې به دننه تاسو ګورئ چې د بهر نه څوک رانشي د دننه نه څوک رانشي نو هغه ټول چې دي هغه تاسو دغه شان دي په دې ځای کې ډیوایډ کولی شئ او هغه فلټر کولی شئ بلاک کولی شئ ټرافیک چې کوم دی هغه ریسټرکشن به هغې باندې تاسو اپلای کولی شئ نو اوس به هېڅ کار وکړو چې موږ راشو دې مانیټر ته اوس مانیټر ته چې رالم نو دی به اوس موږ وګورو دلته فیسبوک ټرافیک اوس دلته راغلی سي مانیټر ته به راشو بیا موږ ټرافیک ته راشو وینې ټرافیک زموږ سره دلته راغلی دی اوس دغه موږ وزټ کوو نو هغه ټرافیک یې کریټډ کوو نو دا به اوس موږ مانیټر کوو څنګه اوس به موږ دلته څه کار وکړو چې موږ به د دې لپاره رول سرچ کوو اورې دا چې کله دغه فایرباکس فایروال ته راغلی رول به وګورئ رول ایکول ټو بیا موږ وایو الاو دا اوس موږ فیسبوک هغه فلټر مې کتل به کې یاره خو دلته ما نه ویډیوونه کې کلیئر شي خو دلته دا دی نه دی راغستی دی چې فیسبوک ما له پاسه وزټ کړی دی دلته ټرافیک چې فلټر کېږي بیا څنګه پوه شوې هغې لپاره یاره صحیح نه شم کلی پوه شوې ویسي فیسبوک خو انیوی زموږ سره دلته یې کله دا بیا تاسو په خپله باندې کوشش وکړئ د دې د کویري نه دا کویري چې کومه ده چې یاره فلټر به موږ ټرافیک به موږ څنګه فلټر کوو دا ډېر اسان کار دی آنلاین یې وګورئ آنلاین هغه به تاسو دنیا شی درکړي کېدای شي هغه بدلی شي فالو الټو لپاره کویري چې دا مطلب دا چې ټرافیک په څنګه فلټر کړي د هغې لپاره ټول دا شیزونه دی د هغې لپاره یو سمال غونډه کې ټیوټوریل وګورئ او کوم ټرافیک چې هغه به ټول تاسو ته بیا دلته مطلب دا دی چې فلټر کېږي ځکه چې اکثر ټرافیک د حد نه سیوا شي اوس ګورئ اوس دا سیوا شو پوه شوې چې کله دا سیوا شو بیا ډېر ګران کار یې چې موږ په څه پسې ګرځو مخکې د هغې لپاره دغه شانتې ښه پکار دی چې تاسو فلټر تاسو سره یو هغه فلټر شي نه هغه تاسو بیا ښایي چې یاره کوم پورټ باندې کوم یو ویب سایټ چا وزټ کړی دی کوم ټول ټرافیک چې کوم ان ان اوټ دی هغه فایروال تاسو ته بیا دلته مطلب دا چې پرووایډ کوي سو امید کوم تاسو دا انجوای کوئ الله فامان